ښاغلی ظفرخان ظفر چې په تاسو باندې د خندګانو پسرلي خواره کړه او اوس د شاعرۍ یو بل رنګ که تاسو چېرته استاد علي حیدر جوشي اورېدلی وي نو یقینا چې هغه به تاسو ته رایاد شي نو زه بلنه ورکوم د اسم الله ښاغلي نورسید قریشي ته چې هغه راشي او تاسو ته خپل کلام ووایي نمارونو تاسو ته خو شاعرانو ډېر ښکلي ښکلي شعرونه وویل او ښاري ناپرسان غوندې جوړېږي خو زه درته یو څو شعرونه وایم چې دغه شعرونه درته نه وایم مزاحیه نه وایم یو دوه شعرونه دي اور به سرې وي چې ولګي نو ډېر شي اور به سرې وي چې ولګي نو ډېر شي ځنګلونه کې سکاره په سرې تېر شي اور به سرې وي چې ولګي نو ډېر شي ځنګلونه کې سکاره په سرې تېر شي دشمني په دشمنۍ کله ختمېږي چې اصلاح پکې پیدا شي نو اله خیر شي بله کیسه ده وایي بیا به شي آباده کارخانه چې کله ورانه شي خو څوک به یې سمه نه کړي زنانه چې کله ورانه شي بیا به شي آباده کارخانه چې کله ورانه شي څوک به یې سمه نه کړي زنانه چې کله ورانه شي او جوړ ترې ناسور شي طبیبان ترې ناعلاجه شي چاله یې بند نه ورځي دانه چې کله ورانه شي بله وای بنیتي د پښتون وینه کې ګډون دی ځکه رستو د قومونو نه پښتون دی پښتانه اول په خپله مشر جوړ کړي بیا یې رستو شرموي دی قانون دی بیا یریدلې د لاسې ته نه ټینګېږي زیاتې خور د بلې حصې ته نه ټینګېږي د پښتون توره منلې ټول جهان ده خو توره خرڅه کړي پیسې ته نه ټینګېږي چې د بل ځای وي نو پاک دامن ښکاري ورته صفا د چینار ونه ښکاري پښتنو سم ښکلی متل کړی دی د کلي لور خور کړویزه نه ښکاري چاربې ته درته وایم روماني د هلکوالي چاربې ته درته وایم رنوم کې ووایم روماني غوندې چاربې ته درته وایم او زما یقین دی چې داسې چاربې ته به شاعر نه جوړه کړي یا که جوړه کړي دې نه به کمی دا ته چې ګوري ګوري دا لیکوالي چاربې ته ده ښه دا ته چې ګوري ګوري زړه مې شي لوټې لوټې اوښکې مې څاڅي درپسې په هر زبون جاړم لکه مجنون جاړم دا ته چې ګوري ګوري زړه مې شي لوټې لوټې اوښکې مې څاڅي درپسې په هر زبون جاړم لکه مجنون جاړم درپسې مرما مرما هر وخت خاندې خاندې دغه خندا دې لړزوي مړي په کور کې چپ شي په شور کې جاړم د غما غما د بڼو لاندې لاندې قتل کوي سانه دې نشته په لاهور کې ډېره په زور کې یو ځل به زما زما چرته په وړاندې وړاندې عمر مې ګران دی فصل دی نه کلي کور کې سیزې مې اور کې سترګې کړې تورې تورې په رنجو غټې غټې ته چې مسکی شي زه په دل کې اندرون جاړم لکه مجنون جاړم
ته چې ګورې ګورې زړه مې شي لوټې لوټې اوښکې مې څاڅي درپسې په هر زبون ژاړم لکه مجنون ژاړم بیا سترګې مې ډکې ډکې دي تماچې تماچې چې څوک پې وولم د زړه نه فریادونه کوي د زار میرونه کوي وعدې مې کلکې کلکې زلفې غونچې غونچې په سور پالنګ به مې هغه عاشق خوبونه کوي چې تل غمونه ګاڼه که ځمکې ځمکې کړې به چرچې چرچې چې څوک عاشق شي هغه کله حسابونه کوي ډېر مینتونه جوړې ته چورې چورې غلاګانې پټې پټې مه کوه زه د صادقانو په بېلتون ژاړم لکه مجنون ته چې ګورې ګورې زړه مې شي لوټې لوټې اوښکې مې څاڅي درپسې په هر زبون ژاړم لکه مجنون ژاړم جوړ زه غریب غریب یم نه کوي مینا مینا په محبت کې به تر څو پورې جدا یم زه سر په سودا یم زه خوار په نصیب نصیب یم تن کې مې وینا وینا غمونو اوچه کړه دا نه وایي چې ستا یم زه خود په ژړا یم زه مرګ ته قریب قریب یم تن کې مې وینا وینا مرګ ته قریب قریب یم کوګۍ دې سپینه سپینه راکوه ماله مناسب دي چې شیدا یم زه مین پتا یم جوړې مکوه سپورې سپورې خبرې رټې رټې خون به مې واخلي ما به مړ کړي په تاوون ژاړم لکه سید قریشي چې ستاسو جذبات یې راولړزول او ښې راویښ کړئ اوس بلنه ورکوم نوموړي شاعر د ریډیو او ټلویزیون ډېر خوښېدونکي د کمپیرنګ هغه رنګ چې کوم دی نو هغه تاسو د مخکیني نشست کې وکتو او کالم نګار ګران ښاغلي عباسین یوسفزي ته چې دا ځل په خپل خوندور کلام باندې محفل ونمانځي ښاغلی عباسین یوسفزی دا خو یو ځل د رحمان بابا په مزار وایي چېرته پخوا یو مشاعره وه په هغې کې یو شاعر و هغه راغی د هغه نوم طوفان صاحب راغی نو خپل کلام واورو هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړو ډېر داد یې ورته ورکړل د هغې نه پس بیا د بل شاعر و د هغه نوم و دیخان نو چې دیخان صاحب کله راغی نو هغه وایي یاره په کومه ځمکه چې طوفان تېر شي نو په هغې کې دیخان غریب ته څه پاتې شي نو چې د قریشي صاحب غوندې کلام څوک واورئ د هغې نه پس بیا کلام د بل چا نه چلېږي خو زه بیا هم خپل غزل خپل وار تېرومه په دې چې قریشي صاحب نن په خصوصي جلال کې و ډېره مزه یې وکړه ډېر په خاص جلال کې و ډېره مزه یې وکړه زه یو قطعه وړاندې کوم او د قطعې نه پس به بیا د غزل یو څو شعرونه ووایم د وخت په خاطر بدلومه که نه ما وایي چې یو نظم مې ځان سره راوړی ووایم خو زه